سلامونه نیکې هیلې نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو ته احترامات هیله لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. همدا اوس موږ ته یو ویډیو کلیپ له مزار شریف ښار څخه راورسېده. ګرچې نیمګړتیا یې زیاته ده خو بیا هم تاسو سره غواړو شریک کړو. برگ سبز توفی درویش چی کنم به نوا امین دارم. باقی راپور د دې کلیپ ای آی تاسو ته لولي. مننه. د مزار شریف شپې او د سړک غاړې پلورونکي. یو د شپې هوا او د ښار فضا. د مزار شریف شپې ځانګړې او یخه هوا لري. د سړکونو رڼاګانې په ځینو سیمو کې آرامي او د بازارونو نرم شور یو ښکلې فضا جوړوي. د روزې مبارکي ترڅنګ ګرځېدل او د فیروزي ګنبد لاندې د سپوږمۍ روښنایي لیدل یوه هېرېدونکې تجربه ده. دوه د سړک غاړې پلورونکي. په مزار کې د شپې یوه له زړه راښکونکو برخو څخه د سړک غاړې پلورونکي دي چې خپل توکي خرڅوي. خوراکي توکي، تازه ځای، ګرمه ډوډۍ، کبابونه او د کچري کروت پلورل. کرنیز توکي، له شاوخوا مسکو څخه راوړل شوي تازه میوې او سبزیجات. لاسپوزي صنایع او جامې، ځینې وخت د دودیزو جامو او کوچنیو صنایع خرڅلاو. درې له پلورونکو سره د پیرېدلو تجربه. بوی او خوند، د محلي خوړو خوشبويي خلک د دې بساتونو خواته بلي. ټولنیزه اړیکه، له پلورونکو سره خبرې اترې د خلکو ترمنځ صمیمیت او اړیکې پیاوړې کوي. سادگی او تود هرکلی، پلورونکي په موسکا او خروی د پیریدونکو پام ځان ته راړوي. څلور د ښار په شپني ژوند کې د پلورونکو ونډه. دا پلورونکي نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د مزار شریف په شپې ځانګړی ژوند او شور زیاتوي. د دوی د بساتونو رڼاګانې د دې کار د زحمتکشانو کلتور او د خلکو د ژوند د بقا یوه نمونه ده. پایله: په مزار شریف کې د شپې ګرځېدل او د سړک غاړې پلورونکو څخه اخیستل یوه خوږه او یادګاري تجربه ده. دغه شپې د مزار شریف د خلکو د آرام ژوند او بډایه کلتور ښکلی ترکیب وړاندې کوي. له تاسو ټولو دوستانو څخه نړۍ مننه چې دی نړیوال تلویزیون سره مله یاست.